مونږ کې دا مسلمانان یو دا د چا په برکت که مونږ خدای چین کې پیدا کړی خدای به هم نه منه که مونږ روس کې پیدا وې شکلونه خو به ښکلي خدای به هم نه پېژنده که مونږ په جاپان کې پیدا وې نو مونږ به ګوتم بدھ ته سجدې کولې که مونږ په دې هندوستان کې چې د هندو په کور کې پیدا وې نو مونږ به بت ته سجدې کولې او که مونږ په امریکا کې او یا په لندن کې د عیسائی په کور کې پیدا وې مونږ به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وې مونږ الله د مسلمان په کور کې پیدا کړو ولو الحمدلله د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو دا د خدای فضل دا د خدای کرم دا د الله احسان او که ته وایې زه خو مونځ کوم الله وایي دا خپو کې خو د تلو طاقت ما درله پیدا کړ او دا سترګو کې طاقت د لیدو خو ما درله پیدا کړ او دا اړه کې خدا د مونځ طاقت دله ما پیدا کړ تا پکې څه دی دا د خدای فضل دا الله د نوم قدر وکړه خدای سره مینه وکړه هر څه خدای سره دی مال چا سره دی داسې نه شوق سره جواب غواړم دولت چا سره دی بچی چا سره دی رښتیا چې چاله خدای بچی نه ورکوي د دنیا ډاکټران ورکولی شي زامن چا سره دی لونه چا سره دی عزت چا سره دی ذلت چا سره دی ژوند د چا دی مرګ چا سره دی پیسه چا سره ده مسلمانی چا را کړې ده اخرت د چا دی جنت د چا دی دوزخ د چا دی فرشتې د چا قبضه کې دي زمونږ لاس پو کې دا د ګرځېدو طاقت چا پیدا کړی سترګو کې د لیدو چا پیدا کړی غوږونو کې د اورېدو چا پیدا کړی ژبه کې د خبرو چا پیدا کړی ځمکه او کائنات چا پیدا کړي نو بیا ولې خدای ته رجوع نه کوو چې هر څه ما سره دي پیسې تا سره نی نو بیا به ما ته غمانه به غواړې که نه هلکه په کور کې پلار سره پیسې وي ورونو سره نی نو دا بچي د هغه پلار نه غواړي که د رور نه غواړي ولې شی هغه سره دی چې چا سره نی غله څوک نه دي نو چې هر څه خدای سره دي نو موږ به چا ته رجوع کوو نو مینه به چا سره کوو نو چې دې وکړه در به کي که نه ولې به بوتانو پسې مخ کړی دی ولې الله سره مینه نه کوو زما قسم په خدای هغه ځای کې چې ډډه دې ولګي نه دې مالی نه دې دولتي نه دې بچي وي او نه دې ښځې دغه الله به دې پکارېږي دغه د قیامت په میدان کې به دې رب پکارېږي دغه پولیس فرات چې ته پې تېرو دې رب به دې پکارېږي دغه جنت ته به دې خدای رسوي بل څوک دې نشي رسولی دې دوزخ نه به دې خدای بچ کوي دا روغ صحت چا را کړی دی او بیماري څوک راولي والله چې خدای به دې جوړوي نه وایي زه خو ډاکټر جوړ کړم ډاکټر چې ناجوړه شي دې ځان بچ کي که نه ډاکټر چې مري نو دې ځان د مرګه بچ کي که نه د ډاکټر په لاس کې شفا څوک پیدا کوي او ډاکټر چې تاله کم دارو درکوي دا دارو چا پیدا کړي دا اجزا دا بوټي دا خدای پیدا کړي دا ګولی چې ډاکټر تاله درکي او دا ستا د خېټې ته لاړه شي نو دا په دې وینه کې څوک ګرځوي دننه دا د بیمارۍ ځای ته څوک رسوي او دغه دارو د شفا ذریعه څوک ګرځوي الله مینه به کوو که به نه کوو دغه الله وپېژنو که نه نو مینه به کوو نو چې دی خدای سره دې مینه وکړه نو دویم مثال هم وره یو ښځه په لاره باندې روانه وه چې په لاره دا ښځه ځي ماشوم زیرې ورته ټوکړه کې مونږ ورته ورونی وایو تاسو څه ورته وایئ ماشوم چې پکې ړومبې انغاړي هغې ته څه وایي ورونی ورته وایي په هغه ورونی کې تړلی دا ماشوم او یو شرمخ په املا وکړه ښځه غریبه خو یرندوکې وي بچی یې وغورځو منډه یې کړې چې خدای اوس زه بچ شم د چا په سر کې راشي که نه او یو بوډی زوی ناجوړه وی خدای پاکه دا بیماري په ما کې ما مړه کې خدا زوی مې جوړ کړي خدای ما مړه کې خدا زوی مې جوړ کړي بوډی ژړل اسرائیل علیه السلام راغی هغه بوډی ته وایي وی زه خو راغلی مې د ملک الموت یم وی څه کوې وی تا دوا کوله نو تاله راغلی یم وی روغ او رنځور پېژنې روغ او رنځور پېژنې زه خو ټیک ټاک یم داسې ورته یو درې څلور قدمه چابکه وګرځېدله کټ کې چې پروت دی هغه لږه چې په ځان راشي که نه بیا صاحبه دا خاصې بشیر جان موږ سره مینه ده موږ ته دواګانې کوي چې په ده راشي ډېرې بیا موږ ته دوا وکړي دی به ځان ته چغې ځان لپاره به چغې بیا وایي بهر کیف ښځې منډې کړې
چې مړ دې کړی دی ښه دی او دغه وخت کې چغه واله الله چې ارسنه ناپوره شي چاته به چغه دی ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو تکلیف دته ورسیږي والله که دا تکلیف بې د الله نه بل څوک ختم کړي د شپې په تیاره کې چې چغه وی الله ته وی د زنانه چې ماشوم بچی پیدا کېږي دغه وخت کې چاته چغې وی او چې په غاښ کې د شپې درد شي نو بیا چاته چغه وی الله ته هر څه ناپوره شي باس او ډاکټر هم وایي ډاکټر چې کله وایي لا علاج مرض دی که نه ډاکټر وایي داسې کار دی چې بس دا بابا کور ته بوځې باقي خدای ته چغې وښیې او چې د سچه دی خدای ته چغه وواله زما قسم په خدای چې په هغه ساعت دله را رسېږي په هغه ساعت ښځې چغې کړې الله ته یا الله بچی رانه یوړو ماشوم بچی شرمخ یوړو زما مخکې به ټوټې ټوټې کوي او د مور مخکې چې بچی ټوټې ټوټې کوي خدای دې د دې حال نه مسلمان ساتي هله بچی یوړه الله ماشوم هغه شرمخ وتښتو دا به څه کېږي قطره ماشوم تښتېدل ترې نه شي دې کې یو سړی راغی غیبي یو سړی راغی یو نیزه ورسره ده او ناګانې په هغه شرمخ یو چغه وواله او داسې چغې په هغه شرمخ باندې وواله چې شرمخ ویرېد او ماشوم بچی وغورځو شرمخ منډه کړی غیبي سړي هغه ماشوم بچی راوچت کړ شرمخ خوله له هغه وجود ته نه ورسېدلی هغه رومال نه ماشوم نیولی خولې نه رومال نیولی ماشوم یې وغورځو هغه سړي راوچت کړ او دې ښځی لی راوړه بچی دی واله ښځه وایي خدایه بچی د شرمخ د خولې نه راووت دا څوک دی وایي ته څوک یې چې ماله د بچی د شرمخ د خولې نه راوویسته وایي د الله فرشته یم تا چې چغه وواله زه په اووم اسمان کې وم الله وی زما یو بندګۍ د مدد دی یو کس لاړ شي ما اجازت وغوښته قدله راورسېده او خبرې چې دا ولې دې مدد لرالم خبرې نه وی الله وی یو وخت کې دې ښځې ډوډۍ خوړه یو نوړی وه ورسره په پلیټ کې دویمه نه وه سوالګري هلته اواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله نوم دې ښځې وی ښه د خدای نوم یې واخېسته دې هغه نوړی د خولې نه راوویسته وی د الله په نوم زه به نن ناره تېره کړم نه خورم او سوالګري له ورکوم نوړی خولې نه راوویسته او سوالګري له یې ورکړه دې ښځې زما په نوم د خولې نه نوړی وویسته سوالګري له یې ورکړه نن د هغې بدل خلاصوم د شرمخ د خولې نه نوړی وباسم او دې ښځې له ورکوم صرف د خدای د نوم قدر درې ماموره نو الله سره مینه به کوو که به نه کوو که نم کې والله کې سو کې ته نشي کولی تاوان دې خپل دی د خدای خدایه کې نقصان نشي راوستی خو چې مسلمانی والذین آمنوا اشد حبا لله د ټولو نه زیاته مینه او زیات محبت به چا سره کوي زما یو دوستو ډېر مالدار و داسې تعلقدار مې و یعنې پیژنګلو مالدار شو ځمکې جایداد بنګلې موټرې دی واخېستل یکدم لاندې راوغورځېد د هغه ځمکو نه هم خلاص شو د هغه جایداد نه هم خلاص شو بنګلو نه هم خلاص شو او بیا غریب پردي کور ته لاړ همسایې په شکل پردي کور کې اوسېده او بیا مړ شو بیا مړ شو د هغه یو خاص ډریور و د هغه یو خاص ډریور و ما لکه دا نیک دی یکدم اوچت لاړ یو غریب سړی و ډېر زیات مالدار شو او ناګانه را پرېوته او دومره غریب شو چې پردي کور کې ته څه ووته خپل کور یې نو چې دا ولې څه چلو ما ته وی شیخ صاحب ما ته پته در سره زه خبرې وی سوات ته لاړو د ګاډو کاروبار هم کوو نو په سوات کې په یو شوروم کې 0 میټر نوې ګاډۍ واخېست نو اکثر دا چابي دا ډریور راوالي نو نیک له ورکړي وی چابي ما راواغېسته نو ما دې نیک له ورکړه وی مې چې نیکه د خدای نوم واله او سټارټ کا خلک وایي که نه د الله نوم واله او سټارټ کا وی داسې ما ته یې بره وکتل چې د خدای نوم واله زه هغه ګاډۍ اخلم چې بې د خدای د نوم نه سټارټېږي ما پې 5 روپۍ ورکړي دي بس وی مې چې زه وخوېدې
وی په لاره راتلو په ملکان کې مو اکسیډنټ وکړ دیم خوږ شو زم خوږ شم او ګاډي چوری چوری شو ختم ګاډی خو لاړ هغې نه پس زوال شروع شو کال کې دنه دنه بنګلې موټرې جایداد خپل کور یې ورپسې خرڅ کړو بیا پردي کور کې د خټو په کوټه کې د سه ووته